د دې مرګي ژاغ وشو ستر دې وړوکی پزړه داغ وشو پرون دې مز جماعت ژړا کولا په خناجي برملا کولا په مشرانو خو جماعت چلوي دستر وړوکی میزاد چلوي در شول بهوشا پدونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونش پدونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل ډېر درون سړی و کوم لونګی و کنا وړوکی ستر مې سر پګړی و کنا دنه مې څوک منډ خفه شوي نه دي داس رنگ بنگان میں پیدا شوی ندی دے ہر چپاکو دیر پرہزگارا انسان دا پر اختیاو وفادارا انسان غریب امیر چوکے پدے نہ پیدل دیوکیے پسروخ پہ نہ پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونش په ځونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل دل وګ تندې مېلس نه کوو منډي حرام یې خوښ نه کوو زکه بچی ټول دیندار بچوي د کوم اصل وفادار بچوي ګور د شیخ وخوي شازمنا خو پتر بلکې پخ کرا زمنا درد زما پوش منه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونش په ځونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل دا جمشید خان غټ افسر بچای دا افتر خان پروفیسر بچای دا عبدالقیاس دل نواب خان دی کنا څلور بچی افسران دی کنا پلار پسې لوی صدقې وشي دا خدای په نوم شکرانې وشي دا جمشید خان هم پتاونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونش په ځونه نه پیدل دیوکیه پسروخ په نه پیدل واحد اقبال احسان اولاد کنا رحمن اولاد پخ کرا دی کنا دا جمشید خان دے افسر خان یارونا بنظر مشا دیران بالکلونا خانه جیونل غټ ممبر تیر شوا دیجن چورمن میں غټ بخت تیر شوا څوکې په پټا وظیفه نه پیدل د مرګي په سلسله نه پیدل
پسلسلے نہ پیدل شیخ نجید مرگ تلا راغلا پا تمام کلے زلزلہ راغلا ټول کله ګونګ شو په ځونه نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل وکیې په سروخ په نه پیدل بادشاہانو د پسې خیرات وکړو په خټک سینې کې جوات وکړو دوی منتوان تا مې قتل نه دی ہر چا بچی دس شغل ندی چا بچی دس شغل ندی ټول د زمانه تزداد ور کوم پپټنا زې جوات ور کوم پلار خلی کوي په تاونه نه پیدل د مرګي په سروخ په نه پیدل د مرګي په سروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونګ شو په ځونه نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل وکیې په سروخ په نه پیدل خانه جی چاته معلوم شو نو مړخو میں چاہتا تسلیم شوانو د خوبولی غوند پروت وکنا په مخه چمغ دمغ زیوت وکنا مخه چمغ دمغ زیوت وکنا دا چنک مر گئے بخشل مر گئے دا په دنیا کې دلے دلا مر گئے دل میں پدغه سلسلے نہ پیدل د مرګي په سروخ په نه پیدل د مرګي په سروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونګ شو په ځونه نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل وکیې په سروخ په نه پیدل ډېر بهترین پښړاک سخی انسان وو هر جوهر کې ماته انسان وو د بلمنو مې ډېر شغل وو نمې په هر ځای کې ګټلا په هر ځای کې ګټلا همیشت دخلې کې خندا وکنا قدرتی خورای خواجه وکنا څوک خفغان په سلسله نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل په سروخ په نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونګ شو په ځونه نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل وکیې په سروخ په نه پیدل بازار په وسړی ورانیږي کنا په وسړی می خلا کیږي کنا بدن خل کوم غټه ملیا متشوا د ګلو څنګه پر اختیامت شوا د ګلو څنګه پر اختیامت شوا نصر تبات کلی کو سے جاړي د پسې واړه بل بچي جاړي څوک مې په دغه رنگ کیسه نه پیدل د مرګي په سلسله نه پیدل د مرګي په سلسله نه پیدل شیخ نجید مرګ تلا راغلا په تمام کله زلزلہ راغلا ټول کله ګونګ شو په ځونه نه پیدل د وکیې په سروخ په نه پیدل وکیې په سروخ په نه پیدل په اتفاق د تبخشنه غواړي الله طرف نه معاف کونا غواړي بغیر حساب نه چې جنت ورکی چې د خپل ځان میں محبت ورکی د خپل ځان میں
محبت ورکی انشاءاللہ دا کسا قبولا دا احمد خانوائی چه مقبولا دا سوک میں پدغے حادثے نہ پیدل دیوکیے پسارو بخین پیدل دیوکیے پسارو بخین پیدل